د نابالغ سړي او د لیوني سړي او د غلام سړي د دوی حقوقي سند نه لاسلیک دغه کېږي، اعتبار نه لري. قرار صاحب مننه کوم. تاسو ویل چې محکوم او غلام یو معنی لري او پښتونخوا خلک غلام دي محکوم دي. زه دې سره موافق نه یم. لنډه خبره ده، آزاد دي پښتونخوا خلک نه دي. په منځ کې چې زه خبره کوم او ته پوښتنه دا نو ته نه غواړې چې هغه وکړې، اصلا خپله ترانه غږول غواړې. مهرباني زه به خپله ترانه وغږوم، تاسې به په غلي واورئ څنګه چې ما ستاسې ترانې اورېدې. مننه کومه. دا دی چې د لرې پښتونخوا خلک چې دي دوی خو محکوم دي. یو انسان چې په زور ته تابع کې د رنجیت سنګ له وخته، آیا رنجیت سنګ دلته په رایه په ووټ راغلی و؟ بیا انګریز دلته په رایه په ووټ راغلی و؟ پاکستان چېرته په رایه په ووټ راغلی، د خلکو په غوښتنه راغلی، خو یو استعماري پراجکټ و. دا خلک په زندان کې دي. دا اوس په زندان کې دا هم کېدای شي چې یو سړي لکه په د چاینا په زندان کې د ماشومانو انډاکټرینیشن کېږي، د غورو ماشومان چینایي راوځي د زندان نه، دا هم اوس کانسنټریشن کیمپونو کې کېږي. هدف دا دی دوی خلک چې دي په اول خو دا ده چې ټوله خبره د ولس په رایه پورې نه ده تړلې. افغانستان من حیث دولت د ځمکې د تصاحب دعوا لري، نو په دې کې د ولس خبره ډیموکراتیکلی زموږ داخلي خبره ده. تر کومه چې له انګریز سره زموږ خبره ده او له پاکستان سره زموږ خبره ده، په دې کې ولس ځای نه لري. دا زموږ او د افغانانو داخلي خبره ده، د لرو برو افغانانو داخلي خبره ده. دا د وزیرو، د پردیو، د پښتنو، د اندړو، د توکو، د تاریخو ټولو داخلي خبره ده چې موږ دلته کومه ډیموکراسي سره پلي کوو. لیکن کله زه له انګریز سره غږېږم، په هغې کې چې دی بیا سټیټ غږېږي، په هغې کې بیا خلک نه غږېږي. دا د ټولې دنیا قانون ده، چېرته چې یو هیواد له بل هیواد سره غږېږي، هلته دغه هیواد سیاسي حلقې نه غږېږي، هلته دغه هیواد ولس نه غږېږي، هلته دغه هیواد د ولس په نمایندګي یو سټیټ موجود وي. هغه سټیټ چې دی هغه بهرنۍ چارې ډیل کوي. د انګریز سره او د پاکستان سره زموږ ولسونه نه غږېږي. اندړ او توکي او تاریخي او ترکي او د کرښې هغې غاړې ته افغانان، دې غاړې ته افغانان، دوی حق نه لري چې په دې کې خبره وکړي. نه د غزني سړی حق لري، نه د پکتیا سړی حق لري. دلته سټیټ حق لري چې بل سټیټ سره وغږېږي، او بل سټیټ هم د عامو خلکو خبره نه اوري، هغه د سټیټ خبره اوري. یعنې پاکستان که چېرته خبرو ته حاضرېده، هغه وخت به حاضرېږي چې افغانستان ټکنالوژي پیدا کړي، ډرون پیدا کړي، زور پیدا کړي، او بیا دی د هغه سره حاضر شي. نو په حقوقي لحاظ باندې څوک چې محکوم وي، دا بیخي زه په هغه ادبیات ورته وایم چې څوک یې بل طرف ته یو نه شي. د نابالغ سړي او د لیوني سړي او د غلام سړي د دوی حقوقي سند نه لاسلیک دغه کېږي، اعتبار نه لري. په حقوقي اسنادو کې د دوی خبره اعتبار نه لري، د دوی لاسلیک اعتبار نه لري. او زه دې ته افغان کله چې غلام خبره کوم، هغه په تعنې په حیث باندې نه وایم څوک یې بل طرف ته یو نه شي. هدف مې دا دی دوی محکوم دي. محکوم او غلام یوه معنا لري، خو موږ هغه ادبي او دروند لفظ چې دی ورته هغه محکوم دی. دا خلک چې دي آزاد نه دي. سړی چې آزاد نه وي، هغه سړی لاسلیک نه شي کولی. سړی چې آزاد نه وي، د هغه هېڅ نوعه هوکړه اعتبار نه لري. د لرو پښتنو هوکړه په بهرنیو چارو کې د خپل ازادۍ په حق کې داسې دی، دا اعتبار نه لري تر کومه وخته پورې چې دوی د هغه سلف ډیټرمینیشن حق را پیدا نه کړي. او سلف ډیټرمینیشن حق دوی اوس نه لري. دلته فیصله د افغانستان په حکومت پورې اړه لري. اول جنجال چې زه یې ونه منم چې دا ټول د لر و بر ټول افغانان یې ومني، د افغانستان سټیټس یې ونه مني، دا خبره د فیصلې وړ نه ده. دا یوه. دومره خبره دا ده چې هر انسان په یو هیواد کې یوازې د خپلې ځمکې مالکیت لري. اوس زه مثلا نوروز خان مومند یم، په هغه کې مومند ایجنسۍ کې، یا مثلا پلانی خان وزیر یم په وزیرستان کې. زه د ټول وزیرستان حق نه لرم. زه په وزیرستان کې د خپلې ځمکې حق لرم. د وزیرستان غرونه، د وزیرستان سیندونه، د وزیرستان معدنیات داسې دي د سټیټ مربوط دي، او سټیټ افغانستان دی. دی د ټولو هغه پیسې خبره نه شي کولی. داسې زه په غزني کې زه د خپل یوې نمرې حق لرم. د سیندونو، د دریابونو، د غرونو د دې حق له ما سره نشته.
داسې بیا سټیټس په څه شکل راځي دا بیا بیل بحث دی چې په ډیموکراتیک شکل باید سټیټ وي خلک باید د سټیټ له لارې خپله اراده تمثیل کړي دا بیله خبره ده خو زه څوک دا نشي ویلی یعنې د هغه طرف سیندونه غرونه معدنیات ټول هغه شیان چې د انسانانو شخصي پراپرټي نه دي که یو سړی مثلا ترک طبیعت کوي کولی شي په خپل هیواد کې خپله ځمکه خرڅه کړي دی کولی شي خپله ځمکه خرڅه کړي دی نورو شیانو سره غرض نه لري بس ملک پرېږدي خپل اسناد خپل حکومت ته تسلیموي او دی ترک طبیعت کوي په هر صورت دا ډسټنکشن هم ضرور دی چې داسې نه وي چې دا خبره ډېره زیاته ولسي سي او هغه حقوقي او هغه سیاسي چوکاټ بیخي ټول د پامه ولوېږي مننه ډاکټر قرار صاحب مننه کوم تاسو ویل چې محکوم او غلام یو معنی لري او پښتونخوا خلک غلام دي محکوم دي زه دې سره موافق نه یم چې د پښتونخوا خلک غلام دي محکوم دي او خپل فیصله نشي کولی د پښتونخوا خلک غلط شوي دي محکوم او غلام نه دي دا غي بهترین ثبوت به زدا درکم چې د ډیورنډ د کرخې دا مسله 1393 کې راغله نو په 1393 کې د ډیورنډ کرخې پر ضد باندې ټولو نه غټه جګړه په پښتونخوا کې شوې ده هغه ته د 1897 ریوولټس وایي صحیح ده لنډ پښتنه اخلال نه دی آزاد دي که نه دي دا خبره are they free or not قرار صاحب زه چې خبره تاسو کوله ما خبرې نه کوله پښتنه مې کوله خبره ګوره دا څه نه ده دلته چې لاندې ځوانان ناستي نو هغه تا ته هم ګوري او ما ته هم ګوري خو پښتنه درنه کوم هغه بل ګلخان کولی څنګه په حوصله ورته ناست وي زه چې پښتنه درنه وکړم بیا دغه کوي غوسه قرار صاحب په منځ کې څوک پښتنه نه کوي که دا عقل لنډه خبره ده آزاد دي پښتونخوا خلک که نه دي په منځ کې چې زه خبره کوم او ته پوښتنه دا نو ته نه غواړې چې هغه وکړې اصلا خپله ترانه غږول غواړې مهرباني زه به خپله ترانه وغږوم تاسې به په غلې واورئ څنګه چې ما ستاسې ترانې اورېدې مننه کومه نو راځو د غلام محکوم ته تسلسل راته هیله کوم مې خرابوي زه وایم تاسو نه کوڅه کې راو ډېر سمپل مسله او ما درته وویل چې آزاد دي که نه دي ته غوره به درته وویلو چې آزاد دي یا نه دي قرار صاحب ستاسو په خبرو زه نه غوسه کېږم ستاسو په خبرو به زه ولې غوسه کېږم هیله کوم چې واورئ څنګه چې ما اورېدی راځو د